دوستانو په دې ویډیو کې موږ ته خو ولیدې چې سعودي عرب ته چې یو عام ورکر لاړ شي د هغه سره څه کیږي. دا لکان څنګه د یو بل کپیل په لاس ورشي او هغه په خلکو باندې خرڅ کړي او د ډیر په مشکله باندې د دې سعودي عرب نه وتښتي خپل ملک ته. دا ډیره انټرېسټینګ کہانی ده. دا فلم په 16 کالو کې تیار شو دی. دا د انډین په باره کې ده. دا بالکل رښتیا کہانی ده. د یو نجیب نومي د بل حکیم د سعودي عرب ته راشي د پیسو د ګټلو لپاره، خو د په ایرپورټ کې ښه کافي انتظار وکړي د دو کپیل په دو پسې را نشي. د دو ښه کافي ټیم تیر شي، د پسې یو بل کپیل راشي، ردونه پاسپورټ یې واخلي. دې دواړو ته وایي چې په ما پسې شاته راځه. په دې کې نجیب د ده نه اوبه غواړي، خو دی نجیب ته وایي ګاډي ته راخیجه، اوبه زما سره نشته. دا دواړه ګاډي ته ورخیژي او ښه کافي سفر وکړي. د دې نه بعد یو ریګستان ته د ورسېدو ډېر زیات اریان شي چې موږ خو کمپنۍ کار ته راغلي یو، موږ خو ریګستان ته کار له نو راغلي. خو په دې کې دا کپیل د دونه دا یو راکوز کې حکیم له پکې انګلیش هم ورځي او د انډیا ژبه هم ورځي. دی ورته وایي چې موږ خو کمپنۍ کار له راغلي یو، خو دی ته د حکیم په زوره یو ځای کې بند کړي او دا نجیب د ځان سره په زوره باندې بوځي. حکیم یې په یو بل کپیل باندې ورخرڅ کړو. دا نجیب یې په زوره بوځي. دی ورته وایي چې زوره دنه نه جدا کېږم، دا زما کلیوال دی، یعنې زما د رور په شانتې دی. او دا کپیل یې په زوره بوځي یو بل ځای ته. شپې د ښه کافي سفر وکړي. دا کپیل ورته وایي چې راکوشه دی یو بل ځای ته راولي او په یو بل کپیل باندې دی ورخرڅ کړي. خو په دې کې یو بوډا ناست. دا بوډا ته وایي چې دغه ځای کې اوده شه. نجیب د دې بوډا په خبرو باندې نه پوهېږي. دی ډېر زیات پریشانه وي په یو نوي کنټري کې چې دا به زما سره څه کېږي، زموږ راغلي پسو او دا وشو څه. دی د دې بوډا نه تپوس وکړي چې دلته کې اوبه کوم ځای کې. دا بوډا ورته د ټینکۍ طرف ته اشاره وکړي. دی لاړ شي ټینکۍ طرف ته، هلته اوبه څښي. دراصل دا بوډا چې کوم وي دا هم دغې کپیلانو نیولی وي او دلته کې په زوره د دې ګډو په کار باندې لګولی وي. دله ډېر زیات یخ کېږي. دی لاړ شي یو ټینټ ته، په هغې کې سملي. په دې ټینټ کې یو کپیل پروت وي. دی پسې راپاسي او دا غریب په لتو ووایي او د دې ټینټ نه بهر غوځار کړي چې ستا دومره همت تو ټینټ ته دننه څنګه رالې. دی لاړ شي بهر اوده شي. په هغه ګاډۍ کې یو خراب غونته ګاډۍ وي. په ګاډۍ کې اوده شي او په دې کې سهار شي. دی چې سهار راپاسي چې وګوري بوډا د یو بېزې نه پی وباسي. دی لاړ شي د دې بوډا خواته ودرېږي. دا بوډا د بېزې نه پی وباسي. ده ته وایي چې دا هغه سیټ له ویسه، خو دی دا پی په خپل وس کې راته. دا مطلب یې چې دا بوډا ما ته وایي چې ته دا پی وسکه. دی ډېر زیات خوشحاله شو، خو دا بوډا ډېر قهر شي، راپاسي راتنه دا جیک واخلي. ده ته وایي د خر بچیا ته ما وایي چې دا هغه کپیل له ویسه. دی لاړ شي دا پی دی کپیل له ویسي. کپیل له دا پی ورکوي. کپیل ورته ورشه دا بوډا سره د بیزو نه د پیو چل زده کړه، یعنې پی څنګه وځي. دی راته په خپو پرېوځي. ده ته وایي چې په ما مهرباني وکړه، زه خو ته کمپنۍ کار له راغلی یم او زه د ګډو بیزو کار له نه یم راغلی. او دا کپیل دی ښه څه موټه کوي او د ټینټ نه بهر غوځار کړي. بیا دی بهر ناست. په دې کې هغه کپیل راشي چې کم دی خرڅ کړی وي. دی ورته زر خپل ډاکومنټ وښایي چې زه د دې کمپنۍ په کار راغلی یم. دا کپیل د ده نه دا کاغذونه وشلی او دله دې کور کې دی اخوا غوځار کړي. دی ډېر زیات پریشانه شي چې یا الله پاکه دا زما سره څه وشو او زه په کوم مصیبت کې ګیر شوم. په دې کې ده ته دا کپیل اواز کړي او دله روټۍ ورکړي. دا روټۍ نیمه پخه وي او نیمه کچه وي او ډېره زیاته موټۍ روټۍ وي. د ده په دې مرۍ کې دا روټۍ ونښلي. خو دې کې ورته دا کپیل ووایي چې دا اوبهواله په دې اوبو کې دا روټۍ وهه او بیا یې خوره، یعنې د دې نه بغیر به ستا دا روټۍ نه تېري. دې نه بعد شپه شي. دی لاړ شي د ټرک شاته اوده شي. سهار چې شي دی یو باتروم کوي. باتروم کې پسې کپیل راشي او د ده نه دا اوبه والي او ده ته ووایي چې د خر بچیا دلته کې اوبه د سونې نه زیاتې ګرانې دي. په دې کې د اوبو یو ټینکر راشي. د ټینکۍ ته اوبه اچوي. دی ورته ووایي چې زما مدد وکړه او ما له دې ځای نه د ځان سره وباسه. خو په دې کې شاته هغه کپیل راشي. هغه ده ته ووایي چې تا له ده نه څه تپوس کوو. دی پسې ټوپک راواخلي. دی ورته منت زارې وکړي. دی ته ځان خلاص کړي او دا کپیل یې ښه څه موټه کوي. په دغه ځای کې هم چې دې څه نه تښتېدو کوشش مه کوه. د شپې نجیب په بوډا پسې لاړ شي او دې بوډا ته ووایي چې ستا دلته کې څومره خوښ و. دا بوډا ورته ووایي چې دلته کې څوک یو ځل راشي هغه له دې ځای نه واپس نشي تللی. سهار نجیب ودی د اپسېټې راشي او دله لته ورکړي. ده ته وایي پاسه د دې بیزو نه پی وباسه او پته نه لګي چې بوډا مردار چېرته تللی دی. د بیزو نه پی وباسي. د شاته نه دا بیزې راشي او دی ښه سم واغږي. سمې وټاکئ ولې چې دله خو چل نه ورځي د بیزو نه د پی وباسلو. دی په څه طریقه دا بیزې په خپله سنبال کړي. څه ورځې بعد چې دی کله خپل شکل په شیشه کې وګوري دی ډېر زیات اریان شي، ولې چې د خپل شکل هم نه لیدلی. د ګیره او برېټ ډېر بړاو شوي. دی په ژړا شي، غریب ژاړي چې دا زه په څه مصیبت کې فسا شوم. دی د یو غر نه ټوپ وښي ښکته خودکشي کوي. خو دی چې وګوري په یو کس باندې ډېر زیات ګیتونه وي، یعنې هغه د دې کس غوښې خوري. دی ته دا ګیتونه وزغلی چې وګوري دا د حق بوډا لاش وي چې کوم بوډا له ده سره د بیزو نه به پی وباسل.
او د ډیر زیات پریشان شي که زه د دې ځای نه ونه وتم نو زما به حال هم د دې بوډا په شانتې وي او سبا به دا ګیتونه زما د غوښې خوري او زه به دلته کې پروت یم. دی په دې کې ډیر زیات پریشانه وي. سهار شي دی ردي ځای نه تښتي خو د هغه کم کپیل چې وي هغه په اوښ له پاسه ناست وي او ټوپک یې ورسره په ده باندې ډزو کې دی راغوځار شي او دا کپیل راشي دی خصم وټکوي په لتو لتو او اخره کې ول په دې ټوپک باندې د خپل ماته کې چې تر دې ځای نه تښتېدو دوباره کوشش نه کوي. دې ځای کې دوباره شپه شي. نجیب خپل لاسونه کولاو کې او بوس کې بیا پکې موږ ته څه وخت پس ښایي چې نجیب دې ځای کې وس ډیر وخت شوی او د ده حالات ډیر زیات بدل شوي او د دقه ګډې بيزي ساتي لري سیراګانو ته بوزي. په دې کې باران شي دی د غر شاته ورننوزي. په ده باندې څه اواز ولګېدی چې کله د دې غر نه بار راوځي دغه دی کې یو کس دی چې دا کس وګوري هغه اصل کې د هغه ملګری حکیم وي او حکیم د سره په غاړه ورشي او د دواړه یو بل ته قسم وجاړي چې موږ په څه کار راغلي او موږ په څه مصیبت کې پساو شو. په دې کې ورته د حکیم ووایي چې ما یو ځای کې کار وکړو بیا بل ځای ته ولېږلم یعنی ما ځای په ځای دقه ګرځئ راګرځئ او موږ سله راغلي او په څه مصیبت کې پساو شو. دا دواړه یو بل ته قسم وجاړي او په دې کې درته ووایي یو ګاډی راشي. دی ورته ووایي چې دا زما د سیټ ګاډی دی. دې ته لاړ شي. په دې کې څه ورځې بعد پسې د حکیم بیا راشي. دته یو پرچی کېدی دی چې دا پرچی راولي په دې کې لیکلی چې دلته کې یو ابراهیم الک دی او هغه ته د دې ځای د وتو لاره معلومه ده یعنی هغه به موږ د دې ریګستان نه وباسي او زه به تا ډېر زر د ابراهیم سره میلاو کوم. څو ورځې بعد د ابراهیم سره میلاو شي. ابراهیم په ذریعه به د دې ځای نه تښتي. ابراهیم د ته ووایي چې څو ورځې بعد د دې ځای چې کوم غټ سیټ دی د هغه د لور واده دی. دا ټول سیټان به د هغه د لور واده له ځي نو بیا به موږ د دې ځای نه تښتو. د واده ورځ راشي او د نجیب ته د ده دا سیټ ووایي چې زما د سیټ د لور واده دی او زه به یو 2 ورځې بعد راځم. د ټولو مخکې نجیب ولامبي ولې چې د ډېر وخت نه لامبلې نه وي او د هغه کپړې واچوي چې په کومو کو دی دلته راغلی دی چې دا پینټ هر چا خو دا پینټ په ده ډېر غټ شوی ولې چې دی ډېر زیات کمزوری شوی وي. دی دا پینټ په رسۍ وتړي او د ګډو بيزو ته اخرنی ځل چاره ماره ورته ورواچي او له دغه ځای نه وتښتي یعنی خپل هغه ملګرو پسې. د په دې ریګستان کې منډې وهي د شپه شي په د باندې د لاړ شي یو ځای کې قافله وي. ابراهیم دې ته تاسو کې نه زوره دونه لګي اوبه راوړم دی چې لاړ شي لګي وبس کې خو په دې کې پیدا کس راشي او ډزې به وکړي دومره دغه ځای نه وتښتي. په دې کې په د باندې سحر شي رڼای شي او د ده سره چې د حکیم وي د ده یاداشت لږ خراب شي. دی ورته چې دا لاره څنګه ده تا خو چې روټ په زر راشي دلته خو روټ نشته دا خو ټول ریګستان دی. دی ورته وایي چې یاره موږ نه لاره غلطه شو ده او موږ به ډېر زر صحیح لارې ته ورسو. په دې کې حکیم ته لرې نه یو اوښ او اوبه ښکاره شي. دا ابراهیم د ده دې ملګري ته ووایي چې دا د ده یو وهم دی او دا خالي ریګستان دی دلته کې هېڅ اوبه هم نشتي دلته کې یو مړ شوی اوښ پروت دی. په دې نه بعد بیا دو مونځ کوکي یعنی په دغه ریګستان کې منځو کې خو په دې کې د ځمکو نه مارن راوځي. ابراهیم حکیم په اوږوالي وتښتي او نجیب نشي تښتېدی د هغه خپه ماته شوي د دې د وجې او د ابراهیم د اشارو کې په دقه ځای کې ودرېږه د دې ځای نه ونه خوځي. دی ودرېږي د ده په دې خپو کې ماران تیر شي. د ډېر زیات یېرېږي خو دا ماران تیر شي د ده څه ونه وي د ده په خپو کې چالې راختي. د چالو د وجې د مخې ته نشو تللی خو ابراهیم خپل شټو باسي او د ده دپاره تی بوټان جوړ کړي. بیا د په ریګستان کې رواني او د حکیم راغوځار شي. دا نجیبې پاسه یې ډقه یې چې پاسه زما وروره لکه لاره پاتې ده او دی بېهوشه شوی ولې چې ده اوبه نه څښلي د 2-3 ورځو نه د په دې ریګستان کې صرف سفر کوي. ابراهیم دوله همت ورکړي او د حکیم په اوږه واخلي او روان خو لږ ساعت بعد پکې ده نجیب چې وي دی هم راغوځار شي ولې چې ده اوبه نه څښلي. د ابراهیم دله خپله خوله ورکړي یعنې چې د ده په ساه کې لږه ساه راشي خو لږ ساعت بعد د حکیم چې کوم وي ده ته شیر ښکاره شي. دی ورمنډه کې او شګې راواخلي د شګې په خوله کې ورواچي خو په دې کې پسې نجیب راشي دی راچوت کې ده ته وایي چې دا خو شګې دي. دی دله تیکه ورکړي دی غوځار کړي او دی د ښکته یو ټیله وي د هغې نه ورغړي او د خولې نه وینې راوځي یعنی دی د ولګې او د تګې د وجې مړ شي د ده دننه زړه چاودلی وي. دی کې په ریګستان کې توپان راشي. ابراهیم د نجیب د ځان سره ونیسي او د دې توپان نه بچ کوي خو دا توپان دو راګیر کړي. په دې کې چې کله د وګوري توپان تلی وي دی خپل هغه حکیم ملګری ګوري خو حکیم په دې توپان کې پټ شوی وي په دې شګو کې. ابراهیم دله دلاسه ورکړي او ده ته وایي چې راځه همت مه راوهه او اوس لږه لاره پاتې را موږ به ورسو. د دواړه روانې په ریګستان کې په ده باندې شپه شي او په دې کې سهار دوی ته ونې ښکاره شي. دوی چې کله دا ونې وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي. دا نجیب چې وي دی اوبو طرف ته منډه کوي اوبه څښي
خو ابراهیم د له وسله ورکړي چې ته د اوبه مسکه دا زیري لم کېدای شي دی کپړه لمده کې او رده په د خوله کېدله لږ لږ ساس کې ورکړي دغلته یو بوتل وي د ابراهیم دا بوتل لاولې او په دې باندې یو دون بجاو کې دا نجیب چې کله دا چنچڼې وګوري چې دا چنچڼې کم طرف ته روانې دي دغه طرف ته موږ لا هم تله پکار دي په دې کې شپه کېدواله وي دا نجیب چې کمیره د آلات ډېر زیات خراب وي د په دغه ځای کې شپه وکړي سهار چیرې د سترګې کولاو شي ابراهیم په دغه ځای کې نه وي یعنی هغه د غځې نه تللی او دته د اوبو بوتل یخودلی وي دی روانې په دغه ریګستان کې یوازې مخې ته دا آلات ډېر زیات خراب شوي بل طرف ته د خپو چې کم چالې وي هغه هم ډېرې زیاتې بړاو شوي دی دغه اوبه وڅکي په ده باندې د ګاډۍ اواز ولګي دی دغه طرف ته روان شي چې کوم ځای کې د ګاډۍ اواز دی ځان د شپې دی روډ ته راورسېدی دی ګاډو ته ډېر لاس ورکوي خو ګاډۍ دته نه ودرېږي د شپې ټیم یې د سهاره پورې په دغه ځای کې ولاړې او دغه ګاډو ته لاس نسی خو یو ګاډۍ والا هم په دړه نسیږي په دې کې سهار دی په روډ روان یو ګاډی تیر شي او په ده پسې واپس راشي دا کپیل چې کم وي دی دې ګاډۍ ته وروخیږي په ګاډۍ کې کښېني او دله اوبه ورکړي او ساري راولي د یو انډین هوټل وي په سعودیه کې هغه هوټل مخې ته کوز کې دا هوټل والا چې کم سیټ وي دی ډېر زیات ښه وي دی نجیب ولمبی د یخته مخته برابر کی او دی په ډاکټر پسې راولي او ډاکټر باندې د چیک اپ کراو کی نجیب ثابت شپه په قلاره خوب وکړي دی چې سار پاسې دی کافي بهتر محسوس کوي په دې کې ورته دا سیټ ووایي چې تا چې کوم نمبر راکړی د هغه سره موږ کنټیکټ وکړو او تو د خپل کور والا سره خبرې وکړه نجیب چې دا واوري دی ډېر زیات خوشحاله شي او د ده په سترګو کې اوښکې راشي دی په ژړا شي خپل فیملی سره خبرې وکړي د دې نه بعد دی بوځي پولیس سټیشن ته یعنې د ده چې کوم پروسس دی دا پوره کوي چا سره چې دلته کې کاغذونه نه وي هغه بیا 3 میاشتې جیل تیر کړي د 3 میاشتو نه بعد دو واپس خپل ملکونو ته لیږي په دې کې دی جیل ته او 3 کپیلان راشي هغه کسان ګوري چې کم په ویزو راغلي او بیا ردی زینه تختی یا کمپنۍ نه یا عام کپیل نه تختی په دې کې هغه کس هم راشي کم چې دا نجیب رانیولی د نجیب خواته راشي او دی را بهر کې دته ووایي که چېرې ته زما په ویزه راغلی وې نو ستا پلار هم د دې ځای نه نشو تښتېدی او ته به په دغه د ریګستان کې مړ شوی وې او زما چې کم کس و هغه نه و راغلی د هغې د وجې ما ته د دغه ځای نه بوتلې او که چېرې ته زما په ویزه راغلی وې بیا ته زما نه نشوې تللی ولې چې زما سره به بقایا پروف و او ما به ته بولی وې خو ده سره چې دا کس وي دا کس ورته وایي که چېرې دې کپیل ته سپانسر کړی وې دا ویزه ته درکړی وې نو ته بیا د دې ځای نه نشوې تللی د دې د وجې دې کپیل ته پرېښودی چې ته د بل په ویزه د بولی وې د وجې ده ته پرېښودی نجیب خو ډېر وژاړي 3 میاشتې بعد دی جاز ته ورخیږي دی د ځان سره سوچ وکړي چې د پردیس نه خلک ځي خپل فیملی دپاره څه ناسه وړي او زه خپل د ښځې او د بچي دپاره خپل چې کومه زندگی زما پاتې شو ده دا زندگی وړم ګرانو کتونکو دا ویډیو کو د باندې خلک د ویډیو لایک دا چینل در سره ضرور سبسکرایب